الحمد لله أهلي والصلاة على أهلها. انه له ټول ولس څخه مو دا هیله او دا ارزو ده چې د روزي مبارکه میاشت پر دوی ټولو باندې را روانه ده. په دې کې کوشش او ستړي دا پکار ده چې هر انسان په خپل ځان کې کوشش وکوي او داسې خواري وکړي لکه موږ چې مخکې وایي دا د سیزن میاشت ده. نو سیزن د یو کاروبار میاشت وي، مثال داسې په دې کې د اعمالو کاروبار کې د اعمالو خواري خیزي. نو هر انسان په دې کوشش وکړي چې ډېر خواري وکړي او ډېر کوشش وکوي او روزه په ښه طریقه سره تکیه کوي او په ښه طریقه سره تراویح وکړي او په داسې طریقه سره چې الله تعالی ور باندې راضي ور باندې خوشاله وي. په داسې طریقه سره نه چې په آخرت کې بیا د خپل روزه او د خپل تراویح د الله تعالی د عذاب سبب وګرځيږي. کوشش پرې کې دا فکر چې الله تعالی له د نجات او ذریعہ مستاسي روزي او تراویح وګرځيږي. کوشش دا فکر دومره خبره ده چې په ټولنه کې باید سړی د منکراتو ځانونه راوژغوري، ځانونه راټول کړي او دا رکن په معرفات سره عمل وکوي او له ټول ولس څخه مو دغه هیله او د ارزو ده هغه کو علماء کرام دي، که اماراتي ادارې دي، که هر څوک دي چې له موږ سره د معرفاتو په پلي کولو کې د منکراتو بندولو کې فرا همکاري وکوي. ځکه چې که چیرې خلک په منکراتو باندې اخته وي هغو ته باید توصیه وکړو چې دا د مغفرت میاشت ده، دا د رحمت میاشت ده، دا د نجات له اور څخه میاشت ده، دا بیا پر خلکو باندې نه راځي. بیا ډېر وخت بعد بیا دا روانه بیا تر هغه وخت پورې ګوره څوک مړه او که څوک ژوندي وي. نو کوشش پرې کې پکار ده چې په دغه میاشت کې ټول خواري وکړي او کوشش وکړي شپه ورځ پر ځای باندې یوه کې په خپل کور کې ښې توصیې وکوي او دا رکن ته د خپل کور دا رکن ته جوړ کړي چې هغه داسې د معرفات په خپل کور کې عملي کړي او د منکرات له خپلو کورنیو څخه ورکړي، له خپل ماحول څخه ورکړي، له خپلو کلیو له خپلو ټولنې څخه د منکرات ورکړي. نو له ټول ولس څخه دا هیله او د ارزو لرو. دومره خبر دا کو چې دغه کوم خلک چې مساجدو ته ورځي پرې کوشش دا فکر ده چې زموږ ملګري کوشش کوي په ټول بازار باندې ګرځي او دا رکن ته تقریبا په تراور سره ډیر مساجدو ته ځان ورسوي. پرې کوشش دا فکر ده چې دوی اول په خپل ګریوان کې وګوري یو چاته د شی وینا ته ځان مجبور نه کړي. او دریمه خبره دا کو چې کوم علماء کرام چې موږ کوم مواد ورکړي دي چې د خلکو ته تشریح کوي، واضح کوي، ورته بیان کوي، هغه باید له تراوز خورس ورته بیان شي. ځکه له تراوز خورس خلک به انتهاء ډیر وي. نو چې حکم د منظم مواد دي دا کنته نور د ایمانیاتو دي، عقیدوي مواد دي، کوم کتابونه موږ کړی دي دا باید د خلکو فرفشت تر کسر ورسیږي.